لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی. نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته کور در څخه نشته شا بلار شور شکور در کرسدی نو یو زول صادر و شړی او یو زول د لرګي جامو دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والی خرڅولی وله. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید د روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده. بل صحابی وی صاحب زی په 2 درهم اخلم. وی دې نه زیاتې څوک اخلي چې هغه ګونه که هغه صحابي لی په 2 روپۍ په 2 درهم هغه یو کاسه د لرګي او هغه یوه شړی ورکړه. وی او ولاړ شه په دې تبر والا تبر یې وله واغېسته او لرګي نبي علیه السلام وله په خپل مبارک لاس پکې ټک واو په خپل لاس. او صحابي ته وایي ځه چې یو څو ورځې دې ونه وینم زنګل ته ځه شړې ته ځه خشاک راوړه او بازار کې خرڅوه. هغه هم فورا عمل وکړو چې لاړ خشاک یې راوړه خرڅوه یو څو ورځې نو بلا روپۍ وګټلې. نبي علیه السلام له راغی وی زه اوس په دې ځان له کمبل شړی م واله ځان له لوښي م واله او ځان له پې نور سامان هم واخله. وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه هم نی. یو بل صحابي دی ګوره حلالو کې ډېر بې برکت دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل رورولي وله جوړه کړه. د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه. وی چې ستا مړ شي نو میراث به دې دیګ ورې وړي او که دې مړ شو میراث به یې توړې نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی خو د مدینې انصارو قسم دی او حد وکړه د رورولۍ. دې چې کم صحابي سره رور کړی او ته وایي وی ته خو زما رور شوې نبي علیه السلام زما رور کړې. وی او وی ښه نو زما مال د سره نیموم غوټ نیم بس زما مال ستا شي او نیم به زما شي او وی 2 مې ښځې دي نو راشه یوه پکې خوښه که دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم ته پکې خوښه که زه به ګزاره کوي 2 ښځې مې دي یو پکې ته خوښه که نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم ابه ستا شي. د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي سوال نه پیدا کېږي. او ته څه وایي وی یو په صدقه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښکاري. هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده به دا یو پکې زما خوښه ده دې له ګړز ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناست و ډوډۍ وله راغلی و او بل د دریاب نه بلې غاړه کې نو ده خو دا خیال وکړي دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خو شته نه هلکه وی ډوډۍ خورې هم د نر بچو ټوپ ورسره ویې پړسو او د پاسه پې راسور شو او رده دې خواله راغی چې راغی وی کم ځای کښېنمه وی زما پر یې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړه. نو یو په صدقه ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به یې په نکاح کم. او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي. دلونی علی السوق ما ته بازار وښایه زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړي. لاړ بازار یې ورته وښو الله وله ګټه ورکړه. ګوره د حلالو برکت ته. یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو نو په جامه باندې د ښځو رنګ و د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و. حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی په ناجایزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې. هلکه وی داسې دي وی صاحب واده مې کړی دی. وی کم دی وی 500 کې
وی ولیمه دې کړې ده او که نه اولم ولو بشاتن وی یو ګډ ولیمه وکړه که نور دې وس نه کېږي یو ګډ حلال کا. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی. ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه، ځان به یې قربانه او واده دی او نبي علیه السلام ته یې هم غږ نه دی کړی. بې تکلفه واده. مونږ په ودونو کې تکلفات کوو، لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي. نو هلکان هم بې واده ګرځي او جینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت؟ اوس ووره چې دې کله مړ شو نو 4 ښځې دې پاتې شوې او د 4 ښځو اولادو. نو دا یوه ښځه ورته وایي د خلکو ته چا چې میراث تقسیمو، وی زه د خاوند په مال کې چې زما کم پوره حصه رسي نه غواړم. نغد مال کې لږ غوندې شی راکې، مریان دي هغې کې نه غواړم، په آسونو کې نه غواړم، په ځمکو کې نه غواړم، او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم، په کورونو کې نه غواړم، ګډو چیلو کې نه غواړم، نغد مال کې خپل حصه نه غواړم، لږ شی راکې. نو چې هغه خپل حصه رسېدله نو هغه هم 32مه وه، ځکه د ښځو 8مه کېږي چې اولاد یې وي، او چې بیا 8مه په 4 ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 32مه کېږي. نو 32مه هم نه غوښته، لږ یې غوښته، نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې. دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته. خوړو ټینګول ورته ګران دي. دویم مامان دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی، او ډیر نږدې شاگرد دی. او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله اوزبرګ په دغه زمانه کې بل نو، ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده، او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغې طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله، نو هغې له یو خط ورکو، وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ، هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل نوم دی، زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد د شافعي صاحب خط ورکړو، هغې کې یې ورته لیکلي و چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو، زړه مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي، نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ته په کلي، نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی، او نه وي چې ته راشه ملاقات له، نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګرد لویي پکې نه وه، کبر پکې نه، بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکړه، وی په پلانکي تاریخ په پلانکي ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له، چې تاسو چېرته لاړ نه شئ. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی. چې په کومه ورځ قافله را رسېدله، نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل نوم دی، اخو ټولې دنیا پیژنده، د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل، د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپله او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه هلکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل را روان دی، د هغې استقبال له خلکو ته دی. ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي، هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت، ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله را ورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام وشو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم. ورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو، میلمه دوست انسانو. بادشاه ته وی نه صاحب دی به زما میلمه ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد، احمد ابن حنبل دی، ورسره نور ملګري دي، او امام شافعي صاحب دی، د هغه شاګردان د علاقې علما بادشاه وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده، ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیغ نیغ ګوري.
ګوري چې د څه خوښ دي او دې څه خوري او څه ته ضرورت دی، اوبو ته، شربت ته، ډوډۍ ته، ترکارۍ ته. نو د خلکو نظرم احمد ابن حنبل ته ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دیو مغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي، نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري، او چې څوک خدمت کې یغي هم ورته ګوري، او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی، دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه، وې ته به دلته قیام وکړې، وې ښه صحیح. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وې، ماشومان یې د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار دا خدمت کو، چا سره کنډول د لسی و، چا سره د اوبو. هغې رالل پلار ته وایي شافعي صاحب ته، وی بابا وی میلمه پکې کم یو احمد ابن حنبل، ګوره طنز پرې کوي. ای بچې دا ما ته چې مخامخ ناستو، وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی. وی او که نه بچې، دا د احادیثو استاد دی او د فقه امام دی، بچې هم دغه دی. نو زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه. نبی علیه السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه 3 ځایه کړي، 3 حصې به کې. نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي، په بل حصه کې به اوبه ور واچوي، او 3 حصه به هوا له پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي. په دې فارموله که چا هم عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه، د ډېرو بیمارو نه به خلاصي. مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو. د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو، د هوا غم ډک کړو، او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي. نو د جومات په پول د یو سل نه بل سره پورې غړو رانغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې ته بل ملګری تنګ، او بیا په رمضان کې تراوله څوک چته وتی شي. یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څښلې دي، شربت مې څښلی دی، نو نشم وتی، ودرېدې نشم. هغه شربت پې زیاتي وي، شی پې کوړه مې کوړه. ګوره رمضان را روان دی، احتیاط کوئ. نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه، نو ماشومان جینکۍ هم په سنتو پوهېدی. نن مونږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتو نه نه یو خبر. هغه ماشومان جینکۍ وې او د سنتو خلاف ورزي شو د پیغمبر علیه السلام، قسم دی په هغه سنتو هغه جینکۍ خفه وې. بابا دې تعلیم وی دا د سنتو خلاف ورزي وکړه، دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه. ګوره حضور پاک مبارک وی ډوډۍ به زر زر نه خورئ، په قلار قلار به خورئ. شخوند به پې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره میده شي، چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي. سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ، حدیث پاک کې راځي. اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ، وجود ته نقصان ورکوي. ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري. نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که موږ په احادیثو نظر وکړو. هغه یو سړی تلی یو حکیم مدینې شریفې ته، هلته یې دوکان جوړ کړ. څه موده و یو مریض نه راته، تپوس یې وکړم، وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته؟ ما خو دوکان کړی دی، اډو څوک رانلل. وی نه مونږ کې خو مرض نشته. وی ولې؟ وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې د قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو، خوراک کوه خو اسراف پکې مه کوه، اوبه څښه خو اسراف پکې مه کوه. خوراک کم کو، اوبه کم څښو، بیماري کم ده. نو مونږ د نبي علیه السلام په سنتو عمل نشته، نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو، هغې راله په وجود کې 100 بیماری پیدا کړي دي.